دا کاری صاحب چې زه بس تاسو بیټه کې سبق خایم میټریک شو بچی راځه خود ما ته امی وې خو زوی د ما ته په بڑا پیازو د زمانہ سره ډیر ظلم کړی دی او ډیر زیاتې ورسره کړی دی او تیزابي په چولې دي او دا ټولې غوښې ولا سوزولې دي سبق لتلې دا شپږ بجې او کاری صاحب ته وی چې مالا اوبر وړه جنیا کور نو بیا وړي او بیا جنیا کاری صاحب کې نو لې په دې کې ما دې زبې ته وی چې دا کیسه ورانه ده او ورشه پولیس ته وایي چې راشي پولیس چې کله راغی نو موږ دې خوا تفتیش کولو دا کاري او پولیس دې خوا چې راغی نو موږ ته 2 منټه پس بیا خپل لاش میلاو شو مجلسونه د دې ماشومانو دي دا زما د حاجي بشیر قرآن مجیدو دی به په کې سبق دا پکې پاتې ماشومانو دا سپاره زما د وړو بچو دي دلته د لاش میلاو شو او چې دلته کې پرته و دا وینو سم پرته دی اوخ کې مسترګو کې دړې او بي وسن خيري قدرمنو دا د هادیه بیبي نیا ده زما په څنګ کې ناسته دي سره خبرې اترې کو بابو تاسو غم خو نه زیاتو ما یقینا چې ډېر ناروا شوی د ظلم شوی دی ډیر ظلم شوی دا واقعیا څنګه مخه تر علاوه دا د سزیو چې موږ د پیښور نه دلته رالو شیر رحمان خزه ما ته وی چې موږ سره کاری صاحب د بیٹک ترازی دا به تاسو د بچو ته سبق هي زما د بچیل تتل خو بیا ماشومانو په خپلو کې جګړې کولی بیا دا کاری صاحب چې زه بس تاسو بیٹک کې سبق هایم میټریک شو بچی راځه خود ما ته امی وې زما دا زما ته په سچ امی وې کنه زما ستر پرده د نه ماته شو او دې بیٹک کې برادو بچو ته مې سبق خولو د دریو جنا کوتا بیا چې زه د نور ماشومان پاسې د مازر روپے مهینه ورکوله نور ماشومان ختم شومانه بیا ما د ته وی چې دا جنکې ذاتی کاری مالا مرازه ما کړه سبق لا دا زه د خزو مدرسه کې داخلوم خو خیر د خپل پیسو پسې خاپې زبا بار بار تعالی میاش په میاش تر کوم دا نه خېګړه مې وسره کړو خو زوی د ماته په بڑا پیازو د زمانہ سره ډیر ظلم کړی دی او ډیر زیاتې ورسره کړی دی او تیزابي په چولې دي او دا ټولې غوښې ولا سوزولې دي یو غایي خلکو ته کاری را ولې پانسي کې زما مخکې دا نه صاحب زه الخه قوم چې دی لاغې نه مخکې جنازه وشي خو دا اوس خماسي کا او ته دا ترماس والا ماړه یخي اوبر وړه او یخي اوبه یوړي زمانه سه واپس پورته رانه ما ته ملونه شو بار بار زه بیٹک تتلما ما په دې بیٹک منګولې لا ګولې ما وته زمانہ سے بار بار تلما بیا چې زلاړه ما بیٹک ورواله او الکته مې ویا کور والا الکته چې کاری سي شو باترون کې لامبي هغه وخت د وفات کړي وا سو وخت چې د باترون کې لامبل بار بار باندې مال راتلو تسلی به را کولا مرجي مخبه کېګه مجاړه مرجي اب پیداشي وظیفه کوا نفل کوا ما وته چې زما په خبر نه ځامن راشي زه د دې بچو سوګیدار وم زه به دې بچو ته سلام نو هغه ما ته وی چې ان شاء الله پیدا بشي بیا ما دې بچو ته ټلیفون کو ما بچی په خبر نه رااله بار بار د دې ګرځیدو نه پیدا نشو بابا جی دې ځامن ته مې وی چې لاړ شي رپورټ لیکه دا د شپې بابا جی کاری ته مې وی چې کاری دلته مې کور ته راغوستو او د کټ کې مې کینولو ما ورته وی چې تاله مخکې وبدر وړي دي او بیا پسې دا تا کولر ور کړی دو بولډه کولا زما شک پتا راځي زمانہ سه تاسو هغه ماته چې چا کور کې مدرسې کولو کړی دا هغه ماته وی چې ابه تا په د تورو لګولو مې تور مې نه دی لګولې سچ خبره کوم د سره زمار ځکه نسه دا پس پوری کړی مال خپل نسه راک خود بیا ماته دوی چې می جی رپورټ کې خو امانت رپورټ وکا چا باندې داوا مکا زما د اجمل زوی لاړو تانی تا او دو نه پولیس والا تاسو کو چې دالو سټیم وته وښ بګ باجی زما مور و د ډیره وازونه کو زما مور ته شاته نه کاته کاری له او په یوړې واپس رانل ما سره ډیر ظلم شوی ډیر زیاتې شوی د ما دې ماشوم زوی سره زه د حکومت ته طرفه حکومت ته دا درخواست ورکوم چې ما سره دی د حکومت ته طرف امداد وشي
او دا سړی دی بس مړ کې پانسې دی کې زما بله سودو شیز بیا دا پښتانو خلکو سره داسې نه کېږي خو د ما سره ډېر زیاتې کړې پوه شوې بیا زه وایم چې دا سړی ما ته مخامخ وله ودروئ حکومت ته ماله مشین راکړي زه یې پخپله مړ کړم پخپله دې کاري صاحب له زما د لاس نه مکې دې بیټه کې خوړلې دي 2000 روپۍ مې ورکړې دي ماشومانو بچو به مې وړل ما به توړې ورکولې ګوړې مې به ورکولې تا زما نه سم نمک کې دسو ګلاس کې تا ته څه وخت نه زما د لور ته یې وړکې وه تو خو کافر او کاري نه وې زما نسې په خپو تیزابونه اچولي دي زما د نسې نه سترګې اوښکې دي زما د نسې په مخې تیزاب اچولي دي زه حکومت ته وایم چې دې پانسې کوي او زه به پرې د خاورو تیله چومو تیلې به یقینا چې ابۍ خو په امید کې ده چې حکومت به انصاف ورکړي خو زما یقین نشته ځکه چې له دې نه مخکې هم داسې ډېر کیسونه شوي د پاکستان د حکومت نه او زموږ د ادارو نه زه دا امید نه کوم چې دوی ته به انصاف میلاو شي خو الله دې وکړي چې ابۍ ته انصاف میلاو شي دوی سره چې کوم ظلم شوی دی کوم ناروا شوې ده نو دوی ته دې دغه انصاف ورکړلی شي او دې ماشوم دې ځای کې د یو هلک مړ کړی دی یوه جینۍ د مړه کړې ده کاري او واشل مشین کې اچولې ده او هغه دشمني چلیږي نن ما ته ټولو خلکو لالسپور خلکو وي بیا د پلار چې دی څوکیدارو هغه بیا خپل دشمنانو مړ کو خو دې ډېر غریبانانو ما صدر حساب امداد کولو الله د رضا دپاره خو زه نشم برداشت کولی زه د نسې وینو ته نشم کتی زما نسې په کوم انداز چې مړه کړې ده دې نه غټه سزا باندې دې زه مړ کوم بس دا زما حکومت خلاص دی چې بس ماله دې سړی راکړي که دې نه وژني ماله دې راکړي د هغې نیکه هم را سره موجود دی دوی سره به خبرې اترې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام جی بابا دا واقع څنګه مخې ته راله واقعه داسې وه چې موږ په پېښور کې وو هم ته ټلیفون وشو چې دا جینۍ سبق له تلې ده 6 بجې او کاري صاحب ته وی چې ماله اوبر وړه جینۍ کور نو اوبه یوړې او بیا جینۍ کاري صاحب کېنولې وه هغې نه دوه ماشومان ورپسې راغله چې کور ته راشه او دا ماشومان چې واپس لاړل بچا کاري صاحب سره ناسته ده او کاري صاحب سره خبرې کوي بیا ورپسې خپله مور راغلې ده خو خپله مور چې هسې ورغلې ده کور کې ګرځېدلې ده خو پیدا کړې نه وه د جینۍ په بیټک کې وه چې په بیټک کې وه دغه واپس تلې کور ته بیا راغلی دې ته یې ویلي دي چې زموږ ماشوم دلته کېدی او دلته دی وی چې دلته نشته په دې کې ما د حزبي ته وویل چې دا کیسه ورانه ده خو ورشه پولیس ته ووایه چې راشي پولیس چې کله راغی نو موږ دې خوا تفتیش کولو دا کاري او پولیس دې خوا چې راغی نو موږ ته 2 منټه پس بیا خپل لاش میلو شو د جنازګاه کې لاش پروت نو کاري صاحب دغه ټیم کې منډه واله چې کاري صاحب منډه واله نو دغه پولیس والا د شانه د بډې نو کلک کو تاڼې ته بوت نو کاري صاحب اوس مور هم په تاڼه کې ده خور هم ده او ورور هم دی او په خپل هم په تاڼه کې دی پولیسو نیولي دي جی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو کتونکو پاټک کې موجود ما چرته چې د هادیه ماشومې سره یو ظلم شوی دی د ظلم نه پس قتل کړی شوی ده کم ظلم چې شوی دی هغه الفاظ زما په خوله نه راځي بلکې زمانه چې کم مسلمان وي انسان یې هغه دغه الفاظ بیانولی نه شي او ویل کېږي دا چې چا قتل کړی ده هغه قاري و ماشومې ته به سبق ویلو د هغې والد صاحب را سره ناست دی د دې سره به خبرې اترې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام جی دا واقع څه ټیم مخې ته راله دا 4 بجې د دې سبق ټایم 4 بجې به تلو او 6 بجې به راتلو دې ته کاري صاحب 5:30 بجې چوټي ورکړې ده ټولو ماشومانو ته بیا یې ورته وي چې کور نه هادي بچې جګ کې مالې اوبه راوړه دا کور ته راغلی ده او جګ همدغه جګ دی کور ته راغلی را ډک کړی دی هغه لیوړی دی او دې چې بچې د اوبه ګرمې دي دا یو څه یا دا جګ پرېږده بوتل فریج نه ماله یخ وروړه د اوبو بوتل یې وړی دی د دې 6 بجې ټایم د چوټۍ 6:30 شوې 7 بجې د دې مور ما ته رنګ وکړو چې جینۍ کور له رانغه او نوم د کاري صاحب اخیستی دی او کاري صاحب له اوبه وړي دي ما خپلو یارانو دوستانو له ټلیفون وکړو چې دا جینۍ تاسو کاري صاحب نه معلومات وکړئ چې دا کم خوا لاړه
11 بجې زه پېښور نه دلته رسېدم. کاري صاحب مې کېنولو چې جي اوبو له دې لېږلې وه، اوبه راغې. ماشومه څه شوه؟ وایي نه ما له اوبه راغلي دي او نه ما ماشومه لیدلې ده. قاری صاحب دا ویل؟ قاری صاحب دا وی. بیا تقریبا 2 بجې زه تاڼې له لاړم، ما راپورټ وکړو. هغې نه پس قاري صاحب بیا ما ځان سره کېنولو چې ګورې 20 منټه ټایم دی، که دا جنۍ هر دی کې وي را پیدا یې که او مونږ ته یې په حواله که. ده وی چې نه ماله راغلې ده او نه ما لیدلې ده، تاسو کور کې معلومات وکئ. تاڼې نه چې پولیس ما راوسته او دې ونیو، په دغه دوران کې د جنۍ د هر ځای نه چې روح کې ده مړه کړې ده، سترګې هم تېوخ کې دي، ظلم زیاتې هم ورسره کړی دی. د 6 فوټه دیوال نه اوچته راویشتې ده یو مخبرې ته. مخبره به اوس زه تاسو ته وښیم. هغې نه پس قاري صاحب بیا د منډې حرکت کړی دی، د تېښتې کوشش یې کړی دی، خو پولیس والا یو پیره لاس نه خلاص شو، دوباره د بیټرۍ او د کسانو په وجه دی ګیر شو. مونږ هم ته دې ډک کې ګرځېدو را ګرځېدو، خو دې پولیس والا د مخبرې ته بیټرۍ وویله. چې بیټرۍ وویله، بوتل اول د اوبو بوتل پروت دی، بیا د جینۍ چپړې پرتې دي او د هغې نه پس بیا په چهره کې ستنې وله منډلې دي او کار صاحب منډلې دي، الله له پته ده. خو د جینۍ په ډېر بد حالات پرته وه. بیا چې پولیس والا مونږ ته وویل چې جي ستاسو ماشوم پیدا شو، زما ډېر خوشحاله شو چې شکر دی پیدا شو. خو چې دی وویل چې دا مړه ده که نه، نو دغه وخت کې بیا زه په ځان نو چې کله د بچي د مرګ نه خبر شوم. بیا مې والد صاحب راغو چې بس اوس چاته وایم جینۍ پیدا شوه او په ډېر بور حالات یې وژلې ده. قاري صاحب له بیا مو وویل چې قاري صاحب نه هغه اوبه تاره راغلې وې او نه دا جینۍ تاله راغلې وه. دې پولیس والا سره چې ته د مخبرې سیټ له روان شوې، ستا د زړه کې څه راغه چې دا به دې وګوري او که وبه نه ګوري؟ ده په جواب کې ما ته وویل چې دا نه ما کړي دي او نه ما لیدلي دي. چې کله د شپې 3 بجې شوې، د باندې ریمانډ واخیستلی شو. بیا ولې وویل چې او کور نه یې جګ هم روړی او بوتل هم روړی. په دغه دوران کې زموږ یو ملګري اواز وکړو چې د سره په بیټک کې یو کس بل هم. اوس چې د کور مالک و کرایدار، که د هغه زوی و او که نه د دې قاري صاحب ملګری و، خو موجوده په بیټک کې 2 کسانو. بل شي هغه نه چې مونږ تپوس وکړو چې جي تاسو په دې بیټک کې وایي زما د لور دلته راغلې وه، هغه داسې شو لکه ګونګې، نه د ها جواب کولو نه د نه جواب کولو. اوس 2 پیرې دله د کور نه ماشوم ورغلی دی په 20 منټ کې. زما 2 وړي لوڼه دي، هغې وویل چې او دا قاري صاحب سره مخامخ ناسته وه. قاري صاحب دا جینۍ را پرېږده، هغې به ورته چې بچې لږ صبر وکړه، سبق ورته ښیم، ته ځه او زه دا درلېږم. خو د 7 بجو پورې قاري صاحب جینۍ کور ته را پرېنښه. هغې نه پس بیا چې قتل کړی دی، بیا په دغه مخبره کې لړه کړی دی. چې قتل یې کړه بیا دغلته غورځولو. دغلته یې غورځولو. او دا سبق به ورته کوم ځای کې ښودو؟ دا سبق به اول خو به خپل بیټک و، خو چې خپل بیټک نه ما منې کو، نو بیا به ورته د پردي کور کې په بیټک کې دی کور کې جګړه کړې وه. 5-6 ورځې دغه بیټک کې پروت و. هغه ماشومانو ته به هم سبق خولو، ورسره به یې دې ته هم خولو. د هغې نه پس بیا 6 بجې دا مونږ ته بیا پولیس والا په حواله کړه، پوسټمارټم لیب وځئ اسپتال. نن سهار 6 بجې، یعنې کې د مازدیګر 6 نه واله تر سهار 6 پورې ما خپله لور نه ولیدلې او نه ما ته چا خوله ولې چې دونه پولیس راغلی چې هغه وی نه به ګوتې ور وړې، نه به شکل ګورې، نه به د دیوال له ګوتې وړې. مونږ چې خپل هر څه برابر کړو، بیا به ستا لور ده تا ته به وسپارو. راځئ چې دوی دغه تاسو ته دغه ځای وښیم. حاجي قدرمنو، اوس هغه بیټک هم ګورو چېرته چې دا قتل کړی شوی ده او د هغې نه پس کومه مخبره کې چې پیدا شوي هغه ځای ته هم ورځو. دا خلک ولې خلک وژني په دوی څه شوي دي؟ عقل یې پښو کې دی که سر کې واښه شوي دي؟ عقل یې پښو کې دی که سر کې واښه شوي دي؟ دا خلک ولې دا خلک ولې خلک وژني په دوی څه شوي دي؟ عقل یې پښو کې دی که سر کې واښه شوي دي؟
عقل یې پښو کې دی که سر کې واښه شوي دي دا خلک ولې خلک وژني په دوی څه شوي دي اوښکې مې سترګو کې د ډېرې او بېوسۍ نښې دي اوښکې مې سترګو کې د ډېرې او بېوسۍ نښې دا وینه ده چې کله کاري صاحب ګېډ کولاولې دا د هغه د لاس نشان دی او یو نشان هغه ګېډ باندې ځي زخم کې مې تکې شي یو نشان دا دی دا د وینې نشانونه دي او دا د وینې نشان دی دا قرآن مجیدونه د دې ماشومانو دي دا زما د هادیې بچی قرآن مجیدو دی به په کې سبق وي دا نو باقي پاتې د ماشومانو دا سپارې زما د وړو بچو دي دا د دې کور چا دی دا د ماشومانو دي جی دې کې بیا د واړه ماشومانو ای به سپارې زوی پې کې دا د شپږ ورځو د ده د سپارو حالات دی جی ته ځان ته مولانا صاحب وې ته دې زویب توب ته وګوره ته ماشوم ته دونه نشي ویلی چې د سپارې دې ولې زوی پې کې ته به دوه ماشومان جنګې چې یو غوږ نه ونیسه او د بل غوږ نه ونیسه دا زموږ د کاریانو او د مفتیانو حالت دی جی بس مونږ خو ویرېدو باقي پاتې وروڼو ټولو له خواست کوم چې اول خو کور کې زنانه په زنانه باندې فرض دا دی چې سبق ووایي یعنې کې د شپږو کالو ماشومه ده او کاري صاحب له جمعیت ته ځي نو تاسو کوشش دا وکړئ چې دا ګاونډ کې چا سره کښېنوو د دې به وروسته مستقبل صحیح رواني کاله کې جمعیت له لاړ شي نو هم ګورې که 5 منټ لیټ شو نو ګورې پلار یا مور یا تره یا زی ستربور ولې د لور هم شرم دی او د زوی هم شرم نو مهرباني وکړئ تاسو ټولو له زما دا خواست دی زما چې کوم حالات دی ما پسې به ډېر خاندي او ډېر په راپسې ژاړي خو زه درته د زړه نه ویم چې خپل ماشوم هم د 5 منټ نه پس لیټ کېږي نو ګورې په تره باندې به مې اعتبار نه کوو ولې دا خو د جومیات امام دی او د هغې تره دی نو چې د جومیات امام دا کار کوي نو تره نشي کولی اجمل به یو خبر وکړله ځکه چې اجمل به دا ټیم د پرون شپږو بجو نه واله تر د سهار شپږو بجو پورې صرف منډې ترډې د شپې 2:30 بجو پورې خو په خپل اولاد پسې ګرځېدو لخت جګر پسې کم چې د کوره بې درکه شو اجمل دی کوشش کو چې دا به ژوندې ملاو شي زموږ ماشومه شوګیری هم کړې د بچی در ډیر سخت وي دا هغه خلک محسوسوي د چا چې اولادي الله دې د چا نه هم د چا اولاد په داسې لاره نه بوتلی کېږي اجمل به یو خبر وکړه چې څوک به راپسې خاندي څوک به راپسې ژاړي نو اجمل به الله دې نه کړي او په دې درد کې تا سره مونږ ټول ولاړ یو دا یوازې اجمل به ستا بچی نه وه دا زمونږ د ټولو بچی وه دا که نن په تا د سبا به په بلي سبا به په بلي بل ورځ له به په مای دغه نوم هم دوی ته اخیستل نه دي په کار چې دوی ته زه قاري ووایم دغسې درندګان دی الله زمونږ د دې خاورې نه ورک کړي الله دې د دې معاشرې نه دغسې ناسور ورک کړي جی قدرمنو په هغه ځای کې موجود چرته چې بیګا د شپې 3:30 بجې د هادیه ماشومې لاش ملاو شو د هغې والد صاحب هم دلته کې موږ سره دلته د هغې لاش ملاو شو او جی دلته کې پرته وه دا وینه اوس هم پرته دی جی بالکل تاسو ته ښکاري چې په دې ځای باندې د اینه هم شته دی دلته نه د هغې لاش د شپې 2:30 بجې برآمد شو لاش دلته نه پیدا شو که نه او جی دلته نه پیدا شوی د شپې څه ټایم و 2:30 بجې وي جی 2:30 بجې د هغې لاش ملاو شو او قاري صاحب موجود څه ټایم چې تاسو ته لاش ملاوي د هغه هم تاسو سره او جی قاري صاحب اول انکاري شوي چې بیا پولیس والا صحیح کو او دې د پورې پولیس والا راغی جی پولیس والا لاش صحیح کو د بیا د منډې کوشش وکړو هغې بیا دوباره ونیو جی بیا دلته کې ځان سره کړی زما پلار ولې وویل چې دا ځان سره بوځئ او دا حالات کې واچوي بیا به خبرې سار کوو خو پولیس ډېر زیات راغلی دلته او موږ سره تر اخره پورې ښه منډه وواله بل کاري صاحب چې کوم دی دا یو کیس نه دی دا 3-4 کیسه د کړي دي د کوارډ نم دغه کیس په وجه راغلی دي دلته یو الک سره دا کیس کړی دی او دا دریم کیس شو دا د کاري صاحب دریم کیس شو دا د کاري صاحب دریم کیس شو په دې کیس کې د یو والد صاحب هغه هم تللی جی په دې کیس کې تللی دي
او د جی دې والد صاحب هم په دې کیس کې د تللی دې والد صاحب هم په دې کیس کې تللی دی دا د قاری صاحب دریم کیس دی دا د قاری صاحب دریم کیس دی جی او د حکومت نه څه مطالبه کول غواړي حکومت نه دا مطالبه کول غواړو جی چاول خو دې په پوره ایکشن والی چې څنګه زما ماشوم مړ کړی داسې به دا هم مړ کوي که داسې د درېیمې ورځې نه پس مړ نه کو بیا به موږ خپله کاروایي کوو جی روډ به هم بندېږي مار پیټ به هم کېږي او چې څه زموږ وس کې کېږي انشاءالله بیا به یې کوو جی قدرمنو دا اجمل د هادیه ماشومې والد صاحب کوم چې یقینا پرون 6 بجې مدرسې ته تللی وه او د هغې نه پس د هغې لاش د شپې 2:30 بجې برآمد شوی واپس کور ته روغه رانله زمونږ په سیمه باندې د جنسي درندګۍ دغه کیسونه ورځ تر ورځه زیاتیږي د دغې مخنیوی نه زمونږ حکومتي وختو کو نه ادارو کو که قاتل گرفتار هم شي نو هغه د جیل شهزادی ځکه یو څو ورځې پس واپس باعزته بری شي چېرته که یو قاتل هم پانسي کړی شو نو یقینا چې داسې کیسونه به مخې ته نه راځي داسې بلا ماشومانو سره دغسې کیسونه وشو یقینا که دغه قاتلانو ته پانسي میلاو کړی شوله نو د نورو ماشومانو سره به دغسې نه کیږي ځکه که دا والد صاحب تاسو ګورئ دا مهال نو دی ژوندی دی خو دننه ختم دی د ده درد سوا کول نه غواړم خو دغه میسج د عوامو ته ورکول غواړم چې کله هم د کوره ماشومه یا ماشوم مدرسې ته لاړ شي نو د هغې تپوس لازمي کوئ چېرې دی 2 منټه 3 منټه لیټ شو نو د هغې لټون وکئ چې ماشوم کور ته ولې رانلی ګینې یقینا بیا به دغسې حالات یوازې د اجمل بی په کور نو زما او ستا په کور به هم دغه حالات دي نن چې کوم د اجمل بی په کور باندې دی او ځینې مرګونه چې د یېرېدو نه داسې مرګونه ټول عمر شي دا یو در شي دا زخم شي په وجود دغه زخمونه صرف په مرګ ختمیږي د دې سره ما شهید خان له اجازت راکړي د الله په امان دا خلک ولې خلک وجني په دوی څه شوي دي دا خلک ولې خلک وجني په دوی څه شوي دي عقل یې پښو کې دی که سر کې واښه شوي دي عقل یې پښو کې دی که سر کې واښه شوي دي دا خلک ولې 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 اوښکې مې سترګو کې د ډېرې او بې وسۍ نښې دي اوښکې مې سترګو کې د ډېرې او بې وسۍ